سلامونه او نیکې هیلې ټول افغانانو ته. افغانان ورونو یو ملګری مې تللی و ګران افغانستان ته او جان کابل جان ته. نو زه ورغلم سړي مشي ته. اکثر له دا د ملي بیرغ تحفې زه خلکو له ورکوم، تاسې به کتلي. نو ده ما ته د ملي بیرغ تحفه راکړه. نو دا تاسې سره شریکوم چې کله هم د کابل جان نه راځئ او ما ته څوک تحفه راوړي نو مهرباني وکړئ ما ته دقه درې رنګه ملي بیرغ تحفه ما ته راوړي. دا وګوره ایله کړی مې نه دی، اوس مې اول ځل دی چې ایله مې کړه. دا وګورئ ښه، دا ما ته د کابل جان نه راوړی. دا وګورئ وروڼو، دا وګورئ، دا جار شم د دې رنګه ملي بیرغ نه. د ګران افغانستان بوی ته خیږي، د ګران کابل جان بوی ته خیږي. همیشه د افغانستان ودانې تل دې وي د افغانستان دا درې رنګه بیرغ ملي بیرغ. چا هم چې راوړی دی په افغاني مینه یې ما ته راوړی دی او ډېر ته خوشحاله یم. او بس دغه شانې تحفې مې لګي، ځکه دا زموږ د زړه سر دی، د زړه سر. نو څوک چې د زړه سر موږ ته راوړي نو زموږ زړه به خوشحالېږي. خوشحاله آباد اوسئ. مننه د هغه ملګري نه کوم چې ما ته دغه تحفه راوړې او ما قبوله ده او ټول افغانانو تاسې هم قبوله کړئ. او انشاءالله زه به 500 ملي بیرغونه راوړم لندن ته او انشاءالله په افغانانو باندې بیا مفت تقسیموم. نو داسې اعلانونه وکړئ چې نور ملګري هم رادیت شي او دا موږ خپل ملي بیرغونه دلته خپل نړۍ کې بیا خواره کړو او انشاءالله خپل به وي په هر باندې دغه درې رنګه بیرغ. خدای په امان.